دا بس کسان موبایل لوالي د شپې چې کله تکه توره تیاره شي او کټ کې سملي یا به طلایي کې او خبره صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې نو بیا به پرې د زنانو تصویران راواړی او چې کله ورسره پخوا کې پلار ناستي یا ورسره رور ناستي یا استاذ ناستي عالم ناستي یا ښځه ناستي نو بیا دغه شي نه ګوري خو چې کله معامله صرف د ده او د رب العالمین په منځ کې راشي نو بیا دی هر څه ګوري په خوله باندې اگر که دی دا نه وایي خو د دې حالاتو نه دا معلومیږي چې دی د دې مخلوقاتو قدر د رب العالمین نه زیات کوي ځکه که د ده په زړه کې د رب العالمین قدر د مخلوقاتو نه ډېر وی د مخلوقاتو په مخ کې دی ګناه نه کوي د رب العالمین په مخ کې ګناه څنګه کوي دی د دې بار بار کتو سره د ټي وي ډیش انټرنیټ موبایل د دې سره د رب العالمین هغه قدر هغه اکرام هغه تعظیم هغه زموږ د زړونو نه څه دی هغه وتی دی رب العالمین د دې خلکو خبره کړې ده دا کوم چې د مخلوقاتو په مخ کې ګناهونه نه کوي د رب العالمین په مخ کې به بالکل کوي الله سوي د هغه مبارک یستخفون من الناس چې ګناه کوي سبد عمل کوي د خلکو نه یریږي د خلکو نه پټیږي د عمل چاته ښکاره کوي نه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله أكبر يستخفون من الناس د خلکو نه پټي د خلکو نه یری د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو قدر کوي د خلکو احترام کوي ولا يستخفون من الله خو دا قدر دا حیا دا شرم دا یره الله دا زمانه نه کوي دا خبره ګور الله بخپله کوي الله اکبر قسمه ګیلا چې دې خلکو کې پیدا کړی رب العالمین دی هغه رب دی او په خوله باندې وایي موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ د الله نه یریږو او د مخلوقاتو قدر یې په زړه کې شته او زمانه نه یریږي الله وایي هغه الله چې د هغه علم د هغه لیده د هغه اورېده دا په هر ځای کې دی یعنې یو ځای کې دوی د الله نه بچ کېدی نه شي نو بیا په اخره کې دا خبره کړې ده وکان الله بما یعملون محیطا دسی ګوره الله نه دی ویلی څه چې دوی کوي زه پې پوه یم داسې نه دی ویلي وایي څه چې دوی کوي ما راګیر کړي دي داسې بلکل مې ګیره اچولې ده دې انسانانو ته په یو ځای کې نشي بچ کېدی په دې ټیم کې د سره دا سوچ نه چې یو رب دی په عرش له پاسه او هغه ماته ګوري حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپه تکه توره شپه او تک تور میږې او په توره ګټه باندې روانې او دا ګټه مینه رب العالمین د عرش نه د دې میږي د قدمونو اواز اوري او دا میږي ییني ته چې په دې موبایل کې او په دې ډیش باندې دا چینلې ګوري او په ټي وي باندې ریموټ د سره لاس کې ګوري ته نه نیسه عایشه رضی الله عنها وایي کله چې هغه زنانه په رسول الله پسې راغله خوله او یا رسول الله زما خاوند ماته ویلي چې ته په ما حرامه ناغي رسول الله یا رسول الله وی خاون را دا خبره کړې د غتره له سحل ګور رسول الله وی غرزان خبرې نشم کول الله سندي وی خیر غلی جاو د رسول الله یا رسول الله بوډه یم او یا رسول الله غم بوډه دی یا رسول الله بچی می دی او دا بزای شي او خبر جړلې روانه شو او په دې منځ کې دا وی زه خپل شکایت رب العالمین ته کومه نه بس څنګه دا وته په دغه ټیم کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله نو وحیراله سو وحیراله د ایت غوږ کې دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله ای پیغمبر ما واورید دې زنانه خبره ده تاسو رې خبرې کولې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تاسو رې د خاون مبارک مریضي کولې ما واورید خبرې وتشتكي إلى الله أو شكايتك الله ما شكايتنا كول وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
او الله وي ستاسو دا خبرې واورېدې تاسو ته هم څه وویې پیغمبر هم ما واورېدې هغې چې څه هم یې واورېدې عایشه رضی الله عنها وی پاک دی هغه ذات عزت والا دی هغه ذات اوچت ذات دی زورور ذات دی چې د عرش نه په اووه اسمانونو له پاسه عرش دی په هغې له پاسه الله دی د هغه ځینه الله وی د دې زنانه خبرې واورېدې او زه یو کوټه اخواوم او د هغې د اواز ما ته صحیح نه راتو الله اکبر دا رب ستا دا کارونه نینی ته چې کې ستا دا خبرې ناوري چې ته په دې موبایل او په انټرنیټ باندې کې نن سبا والله العظیم دا خبر د سره موږ ته ګناه نه ښکاري چې د زنانه تصویر راغی داسې ګناه ښکاري چاته بلکل ورسره داسې عادت شو داسې د زنانه سره پردۍ زنانه سره چیټینګ کول د هغې سره دردشه کول د هغې سره خبرې کول دا داسې عام شوي ده والعیاذ بالله په دې به الله نه خفه کېږي د الله نه ویني یو هغه انسان دی چې په تورو تیارو کې پروت دی د پردو زنانو سره خبرې کوي یو هغه انسان دی چې ځان له یوازې ناست دی نو په ډیش کې فلم راړولی دی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی چېرته ګورئ په موبایل کې یا په انټرنیټ کې یا په ټي وي ډیش باندې چې د غلط څه ویني ونه ګورئ چې د زنانو تصویران ځان څه ونه ساتي ګورئ یو ورځ را روانه ده سوی رب العالمین دا غورځ مبارک یوم تبلی السرائر په غورځ باندې چې په سینو کې سړي الله یې خبر او بس او په غورځ باندې څه چې د انسانانو نه پټ هغه به څه کېږي ابر اخکار کېږي الله سوی ووضع الكتاب کتاب به کېښودی شي کتاب مطلب عمل نامه قیامت په ورځ خو دا به ګورئ مونږ ټول به په دغه ورځ ولاړ یو لغړ توغړ ناسونه ته په خپو به م پیزار نه څنګه چې د مور د خېټې نه و دغه شان به رب العالمین ته ولاړ په نمبر به هر انسان ته عملنامه ورکړی کېږي الله وایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه الله وایي پیغمبره مجرمان به په هغه ورځ سخت یره کړي په دې کتاب کې چې دننه څه دي دینه به په یره کړي ولې ځکه چې په کتاب کې دننه لیکلي دي چې د شپې چې کله دی په کټ کې څملاستو نو فلمونه یې کتل په کتاب کې لیکلی شوي دي چې د زنانو تصویران کتل په کتاب کې دا خبره شتي چې د ډیش راوړی په هغې کې ډرامې او فلمونه او سندرې دا کتې په کتاب کې دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي او وایي چې زموږ دپاره تبعي ده ويقولون يا ويلتنا زمون دپاره تبعي ده نن ولې تبعي ده ستاسو دپاره ما لهذا الكتاب دې کتاب له وسې چل شوی دې ګډوډ شو ما لهذا الكتاب وی کتاب له سې چل دی کتاب له چل نه دی چل تاله شوی دی تا ته خو علماو دا خبره بیان کړې نو قرآن کې ونه حدیثونه کې ونه د علماو اوازونه بوغ شوي نه وو چې ګوره دا هر څه لیکلی کېږي دا لیکلی کېږي د دې به حسابي د دې به کتابي الله به درنه تپوس کوي تا نه به جواب غواړي یا به جنت ته ځې یا به جهنم ته ځې دا خبرې ولې علماو بیان کړي نه ما لهذا الكتاب څه چل دی کتاب له ولې نو دی به څه وایي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها الله وی دوی به وایي چې د کتاب له څه چل شوی ده خو نه وړه پرې خبره پرېښودې او نه غټه پرېښودې ووجدوا ما عملوا حاضره هر څه به پکې لیکلی شوي ولي الله هر څه به پکې لیکلی شوي ولا یظلم ربک احدا ستا رب وایي د چا سره ظلم نه کوي نو چې سبا له څوک ونه وایي چې ما دا کار نه دی کړی اوس دې کې د مجرم وایي چې دې کې خو غټ هم ده وړم ده نو ولې ستا د موبایل کته به پکې نه لیکلی شوي لیکلی شوي وایي که نه د انټرنیټ چې ته ګورې د یوټیوب چې ګورې زه درته بار دا خبره کوم ګورې د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ حدیث ورته هم ډېر عجیبه حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامه رسول صلی الله علیه وسلم وی زه به د خپل امت کې داسې کسان پیژنم چې دوی به د قیامت په ورځ راځي بحسنات دنیا نیکیانې به د ځان سره راوړي امثال جبال تهامه د غرونه چې کوم دي د غړ غرونه
دغشن نیکیانی بدن سره وړي فیجعلها الله هباء منثورا الله بوله دا نیکیانی داسې والوځي ختمې به یې کړي وله لکه مالوچ چې داسې جدا کړي که نه نو مالوچ چې جدا کړي چې والوځي څه شي او ښکاري هم نه د اعمال بوله الله داسې لرې کړي صحابه ډېر دغه کې شو چې دا کوم بدبخته انسانان دي یو خو هغه سړی چې نیکي ورسره سره شتي نه جهنم ته لاړ د ده به دې خبره څوک دومره نه خفه کېږي خو نیکي ورسره نه وه که نه خو یو سړی د نیکي ورسره شتي به نیکي معمولي نیکي نه ده د غرونو په شان نیکیانې دي د ده د عمل ختمیږي ولې ختمیږي ثوبان وی یا رسول الله صفهم لنا یا رسول الله دا انسانان موږ ته وښیه جلهم لنا موږ ته ښکاره که الا نكون منهم ونحن لا نعلم یا رسول الله دې سې نه چې موږ پکې وي او موږ ته پته نه وي دا کسان موږ ته وښیه دې ته غوږ کېږي رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې اما انهم اخوانکم دا به ستاسو وروڼه بل څه قوم نه دی انسانان دي تاسو نه به یې تاسو نه به یې هم تاسو نه به پیدا یې یو شان انسانان به او بیا وایي چې ومن جلدتکم یو نسب یو انسانان یو اصل دی ټولو ویأخذون من الليل کما تأخذون منځونه به هم کوي عبادتونه به هم کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ روجې م نیسي زکاتونه م ورکوي یا رسول الله نو څه چلې وله بیا چې زموږ په شان دي او زموږ په شان اعمال کوي نو دا خو دینداره خلک دي مرض پکې سره مرض پکې شتي که نه ولکنهم اقوام خو دا هغه قومونه دي هغه خلک دي اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها رسول الله دا هغه خلک دي چې یوازې شي نو بیا د الله د عزت سوچ ورسره نه وي مخامخ ډېر ښه خلک دي خو چې کله یوازې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورسره د الله سوچ نه وي چې کله یوازې شي بیا ورسره د دین سوچ نه وي کله چې یوازې شي بیا ورسره د جنت او د جهنم سوچ نه وي دا حدیث ګورې او دا خبره ګوره ډېر خطرناکه خبره ځان سره دا خبره یاد ساتئ